اللهم محمدا في جميع أفعاله ومحمد اللهم صل عليه مع صحبه وآله صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. أما بعد، رسول صلى الله عليه وآله وسلم د سیرت 15 برخه په تیره برخه کې مو بیان تر دې ځای پر رسولی و چې د حوازن یو ډله راله چې بیرته هغه خپل مالونه واخلي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې کله موږ د ماپښین لمانځه د ادا کولو دپاره ولاړ سو، نو تاسې په لوړ اواز ووایاست چې موږ مؤمنانو ته رسول صلی الله علیه وسلم شفیع کوو او رسول صلی الله علیه وسلم ته مؤمنان شفیع کوو چې زموږ بندیان دې بیرته راپرېږدي. کله چې مسلمانان د ماپښین د لمانځه دپاره سره یو ځای سول، د حوازن ډله ولاړه سوه او دغه خبره یې وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ستاسې د بندیانو څخه هر هغه څوک چې زما او د بني عبدالمطلب سره وي هغه ستاسې دي، او ستاسې دپاره به د خلکو څخه هم غوښتنه وکړم. مهاجرینو چې د رسول صلی الله علیه وسلم حال ولیدی چې د حوازن سره رحمت او مهرباني کوي، رسول صلی الله علیه وسلم قصدن دا کار وکوي، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم دا غوښتل چې نور مسلمانان د ده صلی الله علیه وسلم متابعت وکړي. نو مهاجرین وویل: هغه نفر چې زموږ سره دی، یعنی زموږ په حصه کې را رسېدلی دي، هغه هم ستاسې دپاره موږ در ایله کوو. دا ټول د رسول صلی الله علیه وسلم د عزت په سبب باندې. انصارو هم دغه خبره وکوله، ول زموږ سره چې کم بندیان دي هغه یې هم ستاسې، دا د رسول صلی الله علیه وسلم د عزت دپاره. عینه ابن حسن بیا ولاړ شو او ویې ویل: زه او بنو فزاره چې د ده قبیله وه، موږ هغه بندیان نه در ایله کوو چې زموږ سره دي. اقرع ابن حبیس هغه ولاړ شو، هغه وویل چې زه او بنو تمیم موږ هم خپل بندیان نه در ایله کوو. عباس ابن مرداس چې د بني سلیم رئیس و هغه ولاړ شو او وی ویل چې زما او د بني سلیم سره کم بندیان دي هغه موږ نه در کوو. دغه قبیلو دا دلاوري او دا خبرې د عینه څخه زده کړي، مګر د بنو سلیم د قبیلې افراد په خپله ولاړ شول. ولیا هغه چې د بنو سلیم سره دي هغه موږ در ایله کوو. عباس ابن مرداس چې د دوی مشر و هغه وویل چې و مشر مولم سپک مو کمه. نو بنو سلیم د هغه خپل مشر اطاعت نه وکوي او د حوازن بندیان یې د رسول صلی الله علیه وسلم د عزت دپاره ور ایله کړل. بیا نو رسول صلی الله علیه وسلم یو عام اعلان وکړي او وی فرمایل: دغه خلک مسلمانان راغلي دي او ما چې د غنیمتو په ویشلو کې دغه ډیر ځنډ وکوي هغه هم د دوی په سبب باندې. اوس ما دوی ته اختیار ورکړي چې مالونه غواړي که اولادونه، خو دوی د ښځو او د اولادو سره شی نه کوي برابر. نو اوس که د چا سره د دوی د ښځو او د اولادو څخه یو څوک ورسره وي او په خپله خوښه یې ورپرېږدي خو ډېره ښه، او که څوک غواړي چې د مال په عوض او په مقابل کې ورپرېږدي هم دې ورپرېږدي، او هغه لره به د هر حصې په مقابل کې 6 حصې د هغه مال ورکړم چې الله جل جلاله یې اول ماته په لاس راکړي. یعنی هر هغه غنیمت چې اول ماته په لاس راسي د ده حق به 6 چنده ورکوم. خلکو په یوه وارې نارې کړې: ول موږ د رسول صلی الله علیه وسلم د عزت دپاره ورکوو، موږ یې په خپله خوښه ور ایله کوو. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: په دې ډول سره چې ټول تاسې نارې کوي ما ته نه معلومیږي چې څوک په دې خبره راضي دی او څوک ناراضه دی. اوس ولاړ سئ او ستاسې مشران دي بیا ما ته حال راوړي. دغه ته عدالت او حقیقي مساوات ویل کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم یوازې په دې سره کفایت نه وکوي چې په مجموعي ډول سره ټولو نارې کړل چې موږ یې په خپله خوښه ایله کوو، بلکې د دغه رضایت او د دې خوښۍ دپاره دا موضوع رسول صلی الله علیه وسلم وځنډوله او ویې فرمایل چې یا دې هر شخص او هر سړی په خپله رسول صلی الله علیه وسلم ته ووایي او یا دې د خپلو مشرانو او وکیلانو په واسطه دغه رضا اعلان کړي. بیا په وروسته کې ټولو مشرانو و رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبر راوړي چې د لښکر ټول افراد خپل حساب په خپله خوښه سره ایله کوي او ستا د رضا دپاره دا بندیان ور ایله کوي، چې په نتیجه کې ټولو خلکو خپل بندیان ایله کړل بیا د 2 نفرو څخه چې یو یې د بنو تمیم رئیس اقرع ابن حبیس او بل یې عینه ابن حسن د غطفان رئیس و. رسول صلی الله علیه وسلم دغه 2 نفره وروغوښتل او ورته ویې ویل چې بندیان ور ایله کړي. هغه وویل: یا رسول الله دا اوس زموږ ملک وګرځېدی، نه ور پرېږدو. رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ور ایله یې کړئ او زه به انصاف در سره وکړم، بدله به یې درکړم. عینه وویل:
څونه بدله راکې او چیش په بدله کې راکې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هر بندي په عوض کې به 4 اوښان درکړم عینه وویل راضی نو حوازن هغه پاته بنديان چې کوم ول هغه هم په دې طریقه ودی ته خلاص ول بیا رسول صلی الله علیه وسلم هر بندي ته یو جوړه کالی هم ورکړ مګر د حوازن قبیله سره د دې چې ټول بنديان شذي او ماشومان ورېله او خلاص ول بیا هم پر خپل کفر باندې پاته ول اوس به د مالک ابن عوف اسلام درته بیان سي په دغه وخت کې یو داسې نوله د پیښه وسو چې د هیڅ زړه ته نه ولیدل هغه داسې چې په حوازن کې او د ثقيف په قبيله کې داسې سړی چې د هغه د اسلام هیڅ امید نه و او اټ چا دا فکر نه کوي چې دغه د حوازن رئیس او سردار چې مالک ابن عوف نیمه دی چې د اسلام ته داخل شي دغه مالک ابن عوف هغه نفرو چې مخکې درته وویل شو چې دی په خپل قلا کې په وادي لې کې الته پټو او د بیر څخه د قلا څخه نسوي راوتلی حتی طائف ته هم د بیر څخه نسوي کړلې نو په ځل کې د اسلام شوق پیدا شو او وی ویل چې ټول خلک د محمد صلی الله علیه وسلم سره ملګری سول موږ هیڅ نشو سر کولای کوم نور هم پر دغه کوپر پاتې شو هیڅ وخت طائف ته لا نشو کړلې نو یو رسول صلی الله علیه وسلم ته نفر ورولېږي او د رسول صلی الله علیه وسلم څخه امان وغوښتي رسول صلی الله علیه وسلم هم امان ورکړي پس د امان څخه دغه مالک ابن عوف چې د حنین په غزا کې جنگي مشري د کوله او رسول صلی الله علیه وسلم ترالی او مسلمان شو رسول صلی الله علیه وسلم د مالک ابن عوف د اسلام د امتحانولو لپاره د سپرو د یو ډلې امیر وګرځوي او ورته ویل چې پر طائف باندې حمله وکړي مالک ابن عوف هم هغه ډله ورسره یې پر طائف او پر خپل قوم حمله کولې ترڅو چې رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل ولپریږده نو اهل طائف ولیدل چې هغه د دوی سردار مالک ابن عوف هغه هم مسلمان شو مګر بیا هم دوی پر خپل شرک او پر کوپر باندې پاتول او د طائف خلکو د لات عبادت کوي چې رب به ورته ویل خو د ابن اسحاق رحمه الله په روایت کې د مالک ابن عوف د مسلمانېدلو کیفیت داسې بیانېږي وای کوم وخت چې د حوازن ډله د خپل بنديانو د خلاصولو لپاره رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلل او رسول صلی الله علیه وسلم بنديان ورېله کړ نو د حوازن د دغه ډلې څخه پوښتنه وکوله چې مالک ابن عوف څه وکول هغه ورته وویل چې په طائف کې د ثقيف سره دی رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل مالک ته ووایاست کدی ماته مسلمان رالی زبې اهل او مال ټول ورکم او سل اوشان به هم ورکم نو دغه ډلې و مالک ابن عوف ته دغه خبر ورسوي مالک ابن عوف هم رسول صلی الله علیه وسلم ته ورلی د په دې وخت کې چې د ورزي رسول صلی الله علیه وسلم د جورانی او د مکه مکرمه په مابین کې وو رسول صلی الله علیه وسلم د اهل او مال ورکل او برغه سربېره سل اوشان هم ورکل مالک ابن عوف مسلمان شو او پر خپل اسلام باندې ثابت او قائم پاتې شو اوس خو د حوازن جنگ خلاص او غنیمتونه وویشل شول په ټوله منطقه کې امن او امان قائم شو فقط طائف پاتې دي چې نو پاتې او د پاتې کېدلو امید هم نو نو رسول صلی الله علیه وسلم د جورانی څخه احرام وتړي او مکه مکرمه ته د عمره د ادا کولو لپاره ولاړی چې ودغه عمره ته عمره الجورانه ویل کېږي چې دغه عمره هم د ذوالقعده په میاشت کې و د عمره تر ادا کولو وروسته پس له هغه چې عتاب ابن اسید او د مکه مکرمه امیر شوی رسول صلی الله علیه وسلم د مدینه منورې پر طرف باندې حرکت وکړي او مدینه منورې ته د رسول صلی الله علیه وسلم حرکت یا رجوع د هجرت د اتم کال د ذوالقعده په میاشتې پر 24م تاریخ او د ذوالحجې په اول ورځ کې رسول صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته ورسېدی او دغه کال حج نه کوي ادا سبحان الله مدینه منورې ته د دغه رجوع چې الله جل جلاله د فتح او د کامیابی تاج ور پر سر کړی دی او دغه ورتګ چې دغه شهر ته اته کال د مخه ورلې څونه ډیر فرق شته هغه وخت د مکه مکرمه سره چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته ورکلی نو په پټه ورکلی او د مدینه منورې د خلکو څخه امان وشتي په هغه ځای کې نابلد او بیگانه وو د خلکو څخه انس او الفت او مینه وشته د
د هغه ځای اهل د رسول صلی الله علیه وسلم عزت وکوي ځای ورکوي او د رسول صلی الله علیه وسلم نصرت وکوي او د هغه نور متابعت وکوي چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره نازل شوی دی او د رسول صلی الله علیه وسلم د پاره د ټولو خلکو او د ټولو عربو دشمنی قبول کړه. خدا دې اوس بیا پس له اته کال څخه د مکه مکرمه څخه او مدینه منوره ته په داسې حال کې وداخليږي چې فاتح او عزتمن او سرلوړی او سرفراز ور روان دي. دا هغه شهر دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم استقبال د هجرت او د بیرې په حال کې کړی و، مګر دا واره استقبال په داسې شکل سره کیږي چې اهل مکه ورته تابع ده. خپل کبریا او جهالت د رسول صلی الله علیه وسلم په پښو کې غورځولې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم په اسلام سره معززه کی او تر پخوانیو خطاو ورتیر سي. الله جل جلاله د سورۃ یوسف په 9 نمبر آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بشکه هر هغه څوک چې د الله څخه وبېریږي او صبر وکړي نو بشکه چې الله د نیکوکارانو اجر نه ضایع کوي. دا د مکه مکرمه فتح شو د مسلمانانو تر امر تابع او لاندې شو. د رسول صلی الله علیه وسلم د حیات په اخري درو کلو کې د مشرکانو په خوانی مرکز مکه مکرمه د اسلام د حکم تابع شو او رسول صلی الله علیه وسلم دغه د هجرت په اتم کال کې د حج امیر عتاب ابن اسید رضی الله عنه وټاکي چې هم د مکه مکرمه امیر او هم د دغه کال د حج امیر او د هجرت په نم کال کې د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حج امیر وټاکل شو او د هجرت د لسم کال حج په خپل رسول صلی الله علیه وسلم ادا کړ. خو په دغه اول کال کې چې مکه مکرمه فتح شو د حج امیر عتاب ابن اسید رضی الله عنه مقصد دا چې د هجرت د اتم کال د ذوالحجې په میاشت کې رسول صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته تشریف یوړی. د حنین د غزا څخه ډیر احکام را ایستل کیږي او دا رقم د رسول صلی الله علیه وسلم د ټولو غزاګانو او د ټولو بیاناتو او د قصو څخه بشمیره به حساب احکام را ایستل کیږي. ډیر عبرتونه او ډیر نصيحتونه زین را ایستل کیږي. مهمه ګټي او مهمه فائدې زین را ایستل کیږي. څنګه چې په نورو غزاو کې موږ د مهمو ټکو ته اشاره په دې خاطر نه کوله چې زموږ کوشش دا و چې د سیرت برخه او د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم سلسله او کړي چې په څونه ژر انداز کې وفای ته ورسیږي او په څونه لند او اختصار انداز کې وفای ته ورسیږي. دا زموږ ارزو اوس چې د پای او اخري شی بیری نو د دغه غزا څخه به یو څه احکام راوباسو او تاسو ته به د احکامو در ایستلو هغه طریقه هم در معلومه سي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د غزاګانو او د سیرت د مختلفو قصو څخه احکام په کومه طریقه سره را ایستل کیږي. نو څه مهم ټکی به د درس او د عبرت لپاره د دې غزا څخه د حنین راوباسو. اول د حنین غزا د اسلامي عقیدې داسې درس دی چې مسلمانان باید پر اسباب توکل او اعتماد ونه کړي بلکې د یو مسلمان ټول توکل او اعتماد باید پر یو الله جل جلاله وي. هو د اسباب برابرول یو لازمی کار دی مګر پر هغه باندې توکل او اعتماد کول د اسلامي عقیدې څخه مخالف دی. لکه څنګه چې دغه درس د بدر په غزا کې هم موجود و. کله چې د بدر غزا او مسلمانانو ته په داسې حال کې رااله چې د دشمن په مقابل کې د دوی لږوالی دون ډیرو چې بیخي لږول مګر دوی چې کله صابر او پر تقوا باندې مستقیم ول نو کامیابی الله ودی ته ورکړه. او د حنین غزا مسلمانانو ته دا خبره وشکاره او روښانه کړه که دوی صابرین او متقین نه وي نو د دوی ډیروالی ودی ته فایده نه رسي. لکه څنګه چې الله جل جلاله هم په دغه باره کې ډیر آیاتونه نازل کړل. د بدر په غزا کې د الله جل جلاله د طرفه مسلمانانو ته وویل که تاسو متقین او صابرین یاست نو څوک وتاسو ته zarar نه دررسوي. او د حنین په غزا کې بیا داسې آیاتونه الله جل جلاله نازل کړل که تاسو متقین او صابرین نه یاست نو تاسو ډیروالی وتاسو ته فائدہ نه دررسي. په بدر کې د مسلمانانو شمیر نسبت و دشمن ته تر هغه د مخ نه ټولو مقابلو چې د دوی د دشمن سره سوي ډیر لږ او کم وو. خو په دې سبب
سبب چې دوی په اسلام کې ډیر صادق ول او ایمان کامل د الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډیر صدق او پوره محبت او دوستی و. نو د ماتي او د شکست هیڅ علامه په بدر کې نسو ښکارا او دلته په حنین کې د مسلمانانو شمیر او عدد نسبت او هغه د مخنیو ټول جنگو ته چې دوی کړیول ډیر شمیر وو، مګر بیا هم دغه د دوی ډیروالی او صحابه کرامو ته هیڅ فائدہ نه ورسوله، ځکه چې د دوی ډیروالی په هغه کسانو سره چې تر اوسه یې په زړه کې پوره ایمان نه ثابت شوی او د اسلام واقعي مفهوم د دوی پر وګو کې نه نشر شوی. دا خلک په دغه اسلامي لشکر کې فقط په شکل او په جسم سره شامل وي، حال دا چې د دوی په زړه کې تر اوسه هغه د دنیوي خواهشاتو او د نفساني غوښتنو حرکت لا موجود و او دنیوي امورو د دوی پر نفسو باندې غلبه کړې و. او دا ډیره لري خبره ده چې د جسمو او د شکلو ډیروالی د نصرت او د کامیابی لپاره اثر او سبب وګرځي. نو په دغه سبب د مسلمانانو د غلوی لشکر چې د دشمن د کمینو سره ناڅاپه مخامخ شو پر شا ولاړی او د حنین په وادي کې سره وپاشل. او دا لري خبره نه ده چې دغه جدید الاسلام خلکو تیښته دي په شروع او ابتدا کې د هغه صادق او واقعي مسلمانانو پر زړه تاثیر نه وکړي، مګر بیا هم مهاجرینو او انصارو چې د رسول صلی الله علیه وسلم د طرفه आवाज او نارې واوریدلې بیرته د حمله لپاره راوګرځیدل او د رسول صلی الله علیه وسلم پر شاوخوا باندې سره راټول شول او هغه شدید جنگ شروع کړ چې و دشمن ته په ډیر لږ وخت کې ماته ورکړه. حال دا چې دغه کسانو شمیر او عدد تر 200 کسانو تر ډیره وخت پورې نه زیاتېدل، مګر بیا هم دغه 200 مسلمانانو داسې جنگ وکړي چې نصرت او کامیابی حاصله کړه. د دوی په زړه کې سکون او اطمینان پیدا شو او الله جل جلاله د دوی دشمن ته بد ماته ورکړه. حال دا چې دغه مسلمانان په شروع کې 12,000 نفر ول، مګر د خپل ځانو سره دفاع نه شوي کولای. دویم حکم د دې غزا صدر استلی سو چې د مسلمانانو مشر او امام او یا د مسلمانانو خلیفہ دا کولای شي چې د مشرکانو یا د کفارو څخه بلکې د اسلام د دشمنانو څخه اسلحه په استعاره سره واخلي. دا حکم یوازې د اسلحه په اړه کې نه دی، بلکې هر هغه شی چې اسلامي لشکر د جنگ لپاره ضرورت ورته لري نو کولای شي چې هغه شی د کفارو څخه په استعاره یا په قیامت یا په مبتدی طریقه واخی. او دا کار د هغه ځای سره استل کیږي چې په دغه غزا کې رسول صلی الله علیه وسلم د صفوان ابن امیه څخه چې په دې وخت کې د مشرکو اسلحه په استعاره باندې واخیستله. استعاره معنا دا ده یعنی شی ستادي اوس یې ما ته راکړه چې زه کار زیر واخم، تر کار کولو وروسته به بیرته دا شی درکم، دې ته استعاره ویل کیږي. اوس د رسول صلی الله علیه وسلم د دې کار څخه د هغې مسلې په باره کې چې آیا د جنگ په وخت کې مسلمانان د کفارو څخه یا په کفارو سره مرسته غوښتلی شي که یو عمومي حکم را ایستلی شو. هغه داسې حکم په کفارو سره مرسته پر دوه قسمه ده. یو دا چې د کفارو څخه نفر وغوښتل شي چې د مسلمانانو په صفو کې د دوی د دشمنانو پر ضد وجنګېږي. په دې باره کې عام او جمهور علما کرام وایي چې په کفارو سره په جنگ کې مرسته غوښتل دا ناجایز او ناروا دي. او بل دا چې د کفارو څخه یوازې د دوی مالونه وغوښتل شي لکه اسلحه او نور د جنگ ضرورت. د دغه مرستې اخستلو پرواوالي کې د علماو اختلاف نشته، مګر په دې شرط باندې چې په دغه کار کې د مسلمانانو عزت او کرامت ته کم ضرر به نه رسیږي. په دې کار سره به مسلمانان د کفارو یا د بل چا تر امر نه لاندې کیږي یا به دغه مرستې په سبب د مسلمانانو څخه د اسلامي واجباتو یو واجب نه پاتې کیږي. نو کچيري دغه شرایط موجود ول بیا د کفارو څخه د مالی یا د اسلحې مرسته هغه غوښتي شي. تاسو ولیدل کله چې صفوان ابن امیه او رسول صلی الله علیه وسلم ته اسلحه په اعاره ورکول، صفوان د ضعف او د مغلوبیت په حالت کې او رسول صلی الله علیه وسلم د قوت او د غلبې په حال کې و. نو په دغه حالت کې چې مسلمانان د کفارو څخه په مرسته اخیستلو نه تر شرطو لاندې کیږي او نه عزت او کرامت مخدوشه کیږي او نه کوم اسلامي فرض یا واجب پاتې کیږي، دغه مرسته اخیستل ورته روا او جایز دي. او بیا له دغه شرطو د کفارو څخه مرسته اخیستل منع او ناروا دي.
دریم حکم دار ایستل شو. په دغه جنگ کې د رسول صلی الله علیه وسلم جرأت او شجاعت هغه شاندار جرأت او شجاعت معلوم شو چې مثال یې نه معلومیږي. په حق سره چې دا یو نادر جرأت او شجاعت و. ټول خلک د حنین په شیلو کې سره وپاشل شول. د جنگ میدان ته ټول شاوی ورو ګرځول. پر ټول میدان جنگ باندې بیل رسول صلی الله علیه وسلم څخه بل څوک نه صفاته او د رسول صلی الله علیه وسلم پر شاوخوا باندې هغه د دشمن کمینونه هم دي، مګر رسول صلی الله علیه وسلم په یو عجیب او نادر ثبات سره د جنگ پر میدان ودرېدی چې دغه د صلی الله علیه وسلم ثبات د هغه تشدیدلو اصحاب کرامو پر زړه باندې تاثیر وکړي او بیرته راوګرځېدل. ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي دا د شجاعت هغه لوړه او انتهایی درجه ده چې په دغه ورځ باندې د دشمن په مابینځ کې په داسې حال کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم لشکر هم کللی و او رسول صلی الله علیه وسلم پر غاتره یا پر کچره باندې سپورو او تاسې پوهیږئ چې غاتره او کچره تیز هم نشي ځغستلی. غاتره په جنګ کې نه د تښتېدلو وړ ده نه د حملې، خو رسول صلی الله علیه وسلم دغه غاتره د دشمن پر طرف باندې ورځغلی او خپل نوم هم یادوي او وایي انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. هغه څوک چې نه پیژني هغه بیا لا وپیژني. نو دا یو داسې شاندار جرأت دی چې هیڅ مثال په ټول تاریخ کې نه معلومیږي. دا ټول بل څه نه دي بیل دي چې پر الله باندې د رسول صلی الله علیه وسلم پوره توکل او اعتماد او دا یقین و چې الله جل جلاله به نصرت ورکړي او هغه رسالت به الله پوره کوي چې د هغه د پاره رسول صلی الله علیه وسلم را لېږل شوی دی او دغه دین به الله پر ټولو ادیانو باندې قوي او غالب کوي. څلرم، په دې غزا کې دا معلومه شوه چې په جهاد کې د ښځو او ماشومانو او د نوکرانو وژل حرام دي، ځکه کله چې رسول صلی الله علیه وسلم هغه ښځه ولیدله چې د خالد ابن ولید رضی الله عنه د طرفه وژل شوې وه، رسول صلی الله علیه وسلم نفر پسې ولېږل چې خالد ته ووایاست چې ښځې او ماشومان او نوکران مه وژنه او د ټولو امامانو او د علماو پر دغه حکم باندې اتفاق دی، مګر هغه وخت بیا وژل کیږي که دغه ذکر سوو ډلو مستقیما د مسلمانانو سره جنگ کوي او تر هغوی د وژلو اجازه شته چې مخ په مخ دی جنگ کوي. که وتښتېدل یا یې وځغستل بیا هم مسلمانان باید چې ځین راوګرځېږي او نیکې مړه. که چیرې کفارو خپلې ښځې او ماشومان د خپلو ځانو دپاره سپر وګرځولې او مسلمانان د کفارو د وژلو دپاره بله طریقه نه درلوده، په بله طریقه نسوای ورسېدلی چې دغه ښځې او ماشومان نه کړي مړه، نو بیا په هغه وخت کې هم د دوی وژل جایز دي. پنځم، د جهاد معنا دا نه ده چې موږ د کفارو سره حسد او عناد لرو، چې پر دغه خبره باندې هغه حالت دلالت کوي چې ځینو صحابه کرامو د طائفه څخه د بیرته راتلو په وخت کې ورسول صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله وثقيف ته شرا وکړه او رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل اللهم اهدي ثقيفا واتي بهم، یعنی الهي د ثقيف قبیله ته هدایت وکړه او مسلمانان یې راولي. د دې څخه هدف او مقصد دا شو چې جهاد بل شی نه دی بل دې چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وظیفه ادا شي، حتی د ټولو مسلمانانو په منځ کې یو د بل سره دغه امر بالمعروف او نهي عن المنکر لازمه وظیفه وبلل شي. مسلمانان باید چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر خپل ځانو باندې تر قیامت پورې یو خاصه وظیفه وبولي او د دې وظیفې په ادا کولو سره د قیامت د همیشني عذاب څخه ځان خلاص کړي. نو د دې جهته د مسلمانانو دعا و نور قومو او خلکو ته باید د هغو د اصلاح او د هدایت لپاره وي، یعنی که غواړي چې کفارو ته شرا وکړي د شرا پر ځای باید چې د هدایت غوښتنه ورته وکوي، ځکه د جهاد د مشروعیت څخه هم دغه لارښوونه او مقصد را معلومیږي. شپږم، په دغه غزا کې موږ د انصارو فضیلت ولیدل او دا مو ولیدل چې رسول صلی الله علیه وسلم د دوی سره څونه محبت لري. رسول صلی الله علیه وسلم صادق المصدوق دی چې فرمایي شیطان د ابن آدم د وینو پرغو کې ګرځي. شیطان اوس غوښتل چې د انصارو د ځینو اشخاصو په زړه کې د رسول صلی الله علیه وسلم پر هغه سیاست او حکمت چې رسول صلی الله علیه وسلم د غنیمتو په ویشلو کې عملي کوي څه اعتراض پر پیدا کړي. شاید شیطان دا کوشش ډیر کړی وي چې په انصارو کې دا تشویش پیدا کړي چې پر رسول صلی الله علیه وسلم د خپل قوم او د خپل وطنوالو محبت غالب شو او د هغو په مقابل کې انصار هیر کړ. مګر کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورسېدی رسول صلی الله علیه وسلم دوی ته څه وویل؟ د رسول صلی الله علیه وسلم هغه بیانیه چې دغه وسوسو په مقابل کې دوی ته ایراد کړ د رحمت او عالی ذوق معنی ځین راتویږي.
د انصار سره د شدید محبت مشاعر زین راوري او په عین حال کې په دغه بیانیه کې داسې زړه دردونکي خبرې ستا او داسې زړه دردونکي ګیلې هم ستا چې رسول صلی الله علیه وسلم د داسې چا د طرفه د هغو په هیرولو سره متهمیږي چې هغه قوم ورسول صلی الله علیه وسلم ته تر هر چا خوښ او محبوب قوم دی. ته یو واری نه بلکې څو واری د رسول صلی الله علیه وسلم هغه بیانیه واوره او فکر پکې وکړه، نو ته به ووینې چې په هغه بیانیه کې د زړه خفیف حرکتونه یا غورځېدل سته او ته به ووینې چې په هغه کې هغه لطیف او الطف احساسات سته چې په دغه خفیفو قلبي حرکتو سره د انصارو مشاعر وشورول شول. شدید تکان یې ورکوي چې په دغه شورولو سره هغه وسوسې چې د دوی په مشاعرو پورې مښتې وي هغه یې ځینې ټک ویلې او لرې کړي. زړونه او مشاعر په دغه ټکوهلو سره د وسوسو څخه رسول صلی الله علیه وسلم ورپاکل، نو ځکه د دوی اوازونه په ژړا سره پورته شول. دوی په خپل نبی صلی الله علیه وسلم باندې خوشاله شول. په دې تقسیم کې په خپل حساب باندې فخر کوي. د رسول صلی الله علیه وسلم په مقابل کې مال، پسونه او اوښان چشتي، دا چې دوی د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری وي او رسول صلی الله علیه وسلم د دوی ملګری وي او خپل وطن ته ځي او د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند او مرګ د دوی په مابین کې وي. دا څونه فضیلت دی. د رسول صلی الله علیه وسلم پر وفا، خالص محبت او دوستی باندې تر دې لوی دلیل چیرې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل وطن او د زیږیدلو ځای پرېږدي او د ژوند پاتې شېبې د دوی په مابین کې تېروي. که تر دغه خبرې تیر سو نو وبوایو چې د رسول صلی الله علیه وسلم په ترازو کې مال هیڅ عزت او قدر نه درلودی. یعنی دا چې رسول صلی الله علیه وسلم چاته مال ورکړي نو هغه پر رسول صلی الله علیه وسلم ګران دی، او که چاته مال نه کوي ور نو هغه یې هیر کوي او محبت نه ورسره کوي. دا هیڅ کله دا رقم نه دی. خو رسول صلی الله علیه وسلم قریش ته ډیر مالونه او غنیمتونه ورکړل. آیا د دغه مالو څخه د خپل ځان لپاره یو شی کښېښوی او کې خپل ځان هم لکه انصار په خالی لاس باندې وایستی؟ هغه خمس الله جل جلاله یې د تصرف اختیار ورسول صلی الله علیه وسلم ته ورکړی و، هغه ټول پر هغه عربو او برمشرانو باندې وویشي. نو دا معلومه خبره ده که رسول صلی الله علیه وسلم چاته مال ورکړي دا د رسول صلی الله علیه وسلم پر محبت باندې دلالت نه کوي، شاید هغه د بل مقصد او هدف لپاره ورکړی وي. د رسول صلی الله علیه وسلم د هرې ورځې د اقوالو او د اعمالو څخه فصلها او احکام او عبرتونه او نصیحتونه راوځي او را ایستل کېدلی شي. خو زه به په دغه لږ سره کفایت وکوم، نور نو تاسې فکر کې ووایئ. اوس به د عروه ابن مسعود ثقفي رضی الله عنه مسلمانېدل درته بیان شي. په دغه وخت کې چې رسول صلی الله علیه وسلم د حنین د غزا او د جعرانیې د عمرې څخه بیرته مدینې منورې ته ولاړی، یوه لویه حادثه پیښه شوه چې دغه حادثې د بني ثقیف پر قبیلې او پر اهل طائف باندې لوی اثر وکوي. هغه دا چې عروه ابن مسعود الثقفي چې د طائف عمومي مشر او رئیس و، دا هغه سړی دی چې مشرکانو به ویل که قرآن مجید پر یوه د دغه دوه نفرو نازل سوی وای چې دوه لوی او معتبره خلک دي نو موږ به منلی وای او متابعت به مو کړی وای چې یو د هغه دوه نفرو څخه دغه عروه ابن مسعود ثقفي دی او بل یې ولید ابن مغیره چې د خالد ابن ولید پلار دی او په مکه مکرمه کې دغه دوه مقصود چې الله جل جلاله دغه د مشرکانو قول په قرآن مجید کې ذکر کړی دی. په سورة زخرف یو دېرشم نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. کفارو به ویل ولې دا قرآن پر یوه سړي د دغو دوو قریو نه نازلېږي چې په مکه مکرمه او په طائف کې دي، چې دغه سړی هر یو د دوو قریو څخه ډیر لوی او عظیم دی، چې په مکه مکرمه کې ولید مقصد او په طائف کې عروه ابن مسعود مقصد و. دا په عربو کې د عروه درجه او مقام، لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل د مکې مکرمې په فتح کې، د حنین په غزا کې او د طائف په محاصره کې د دغو ټولو واقعاتو په جریان کې عروه ابن مسعود نه موجود. دی اردن ته په سفر تللی و چې د ثقیلې اسلحې جوړول زده کړي او دغه ټول کارونه د ده په غیاب کې پیښ شول.
دغه عروه ابن مسعود د هغه خپل سفر څخه د بیرته راتګ په حال کې وو چې دغه حالات ټول ورته وویل شول. مکه مکرمه فتح شوه، ثقيف او حوازن ماته وخوړل، طائف محاصره شو. ټول حالات په تفصیل سره ورته بیان شول. د دوه حالاتو په اوریدلو سره د عروه وزارت اسلام نه نوتی، نو طائف ته نه ولاړی بلکې مدینه منورې ته ولاړی، یعنی د اردن څخه د رجوع بیرته و مدینه منورې ته، او هلته د رسول صلی الله علیه وسلم په حضور کې خپل اسلام اعلان کړ. رسول صلی الله علیه وسلم د اسلام باندې ډیر خوشاله شو، ځکه د عربو ډیر لوی مشر او ډیر لوی رئیس و اسلام ته داخل شو. بیا نو عروه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه اجازه وغوښتله، ولیا رسول الله غواړم چې خپل قوم ته ولاړ شم او هغه و اسلام ته دعوت کړم. رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل ولکته دوی ته مسلمان ورسي وژني دي. عروه وویل که څه هم ومي وژني خو زه باید دوی و اسلام ته دعوت کړم، اجازه راکړه چې ولاړ شم. رسول صلی الله علیه وسلم په تکرار سره ورته وویل ولوژني دي. عروه وویل که څه هم ومي وژني نو زه باید چې خپل قوم و اسلام ته دعوت کړم او راویې بلم. نو رسول صلی الله علیه وسلم د تللو اجازه ورکړه او عروه په دې نیت د خپل قوم پر طرف باندې رهي شو چې خپل قوم اسلام ته راوبولي. د عروه قوم چې د ثقيف قبیله ده په دې نه دي خبر چې عروه مسلمان شوی دی، ځکه دی په اردن کې وو او د هغه ځای څخه مدینه منورې ته ولاړ او مسلمان شو. عروه ابن مسعود طائف ته ورسېدی او هلته د خپل قوم د طرفه تود هرکلی او استقبال وشو. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرت په راتلونکي حصو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.